پیل کوم د ستر څښتن په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربانه تلپاته او بخښونکی دی د ادبي چینې و نوي کابینې ته د زړه له تله د پښتو ادبي څېړنیز پاڅون اشلاق په نمایندګي مبارکي وایم او ویاړم چې په یو داسې وخت کې د پښتو ژبې خدمت کوي په یو داسې وخت کې ځوانان راټولوي په کامي خوځښت او په کامي تحریکونو کې یې د مخ څپولو ته بیایي. ادبي چینې ته د کوچ په پرتله یو ډېر غټ ویاړ په برخه دی. زما په فکر سره د پښتو اکاډمۍ راوروسته یو ادبي چینه ده چې په کوټه کې خپلې ادبي هلې ځلې دوامدارې باید څه نه ووایم ځکه چې دلته د پښتونخوا وطن مېلمانه به نور ته وایم خو له یو انګړه بل انګړ ته مېلمستیا بلل کېږي راغلي دي او شفیق العالم عزریار صاحب ناست دی، محمود عیاض صاحب ناست دی، دلته فضل الرحمن لایق صاحب ناست دی، د سباوون ادبي ټولنې ملګري د لیوال صاحب ستاسو د ټولو ملګرو په اجازه درې خبرې کوم. په دې کوم چې زما د مطالعې نوبت داسې دی چې زه دا خبرې تر ملګرو پورې ورسوم. موږ دلته ګرده شاعران ناست دي چې موږ د الهام په ټکو باندې تخلیق کوو. موږ په شعر کې هغه خبرې کوو چې د ټولنې نه یې ورته پام. موږ د ټولنې پام راګرځوو د شعر په لار باندې او دا شعر هغه خلک لیکي چې یو احساس لري، یو درد لري. لکه رحمان بابا چې وایي دا دستور دی چې له درده زګیروی خیږي. کنې څه و د رحمان له شاعري موږ دا ځوانان د نن څخه یو ژمنه وکړو د مازدیار صاحب څخه بخښنه وغواړو. موږ په پښتو شعر ته بیخي ډېر کار کړی، بیخي ډېر کار سوی، په هر حواله سوی. په رومان سوی دی، په نشنلیزم سوی دی، په سوشلیزم سوی دی، په کمونیزم سوی دی، په اسلامیزم سوی دی، د ژوند په هره شعبه کې. بلکې دا به ووایم په ګلخانیزم هم ورته سوی، ډېر کار ورته سوی. تاسو راسئ لږ وخت و نثر ته ورکړو چې موږ نثر لیکلی سو، موږ لنډې کیسې لیکلی سو، موږ د ټولنې درد د رپورتاژ په شکل کې، د سفرنامې په شکل کې، د خبریال په شکل کې، د ناول په شکل کې، د لنډې کیسې په شکل کې موږ کولی سو که نسو کولی. یوه دا مهمه خبره ده. بله مهمه خبره دا ده تاسو راسئ د پښتو شعر ته نوښت ورکړو، نوي توري ورګډ کړو، نوي اصطلاحات ورګډ کړو، په دې ورګډ کړو. اکثره وخت موږ په مشاعرې کې ناست یو چې شاعر یو شعر ووایي، هغه د حمید بابا پتنګ دی، هغه د رحمان بابا الهیات دي، لکه دلته چې آغاجان همدرد هم ووایي. هغه زړې توري دي، هغه ریبار دی، هغه شمع ده، هغه مومبتۍ ده، هغه شپه ده، هغه سایوان دی، او هغه د جانان زلفې دي، او هغه ریبار دی، او هغه رقیب. تاسو راسئ د معروض په رڼا کې و شعر ته نوښت ورکړو، نوي شیان ودننو، نوي شیان د شعر و چوکاټ ته راوړو، د شعر و خوځښت یې راوړو، شعر نوی کړو. نوښت به زما په فکر سره په خپل نوبت کې به زه په غزل کې درته ووایم. نو خبرې دلته د زده کړې په ډګر کې کېږي. د مثال په توګه لکه ما چې د پښتو ادبي چینې خدمات وستایل، د پښتو اکاډمۍ د تخلیق دپاره یې دروازې خلاصې کړي دي. ځوانان وروان دي پښتو یې زده کوي، ځوانان وروان دي د پښتو مطالعه کوي، د ایپل پښتو ځوانان، د پی ایچ ډي پښتو ځوانان، د ایم ایس پښتو ځوانان وروان دي. هلته نوي کتابونه راځي، هلته تخلیق کېږي، هلته مجلې راځي، هلته تخلیق چاپېږي، هلته د ځانګړي شعر شاعري ته نوښت ورکول کېږي، په مجله کې ورچاپېږي. هلته د هر شاعر و شعر ته درنښت ورکول کېږي، چاپېږي. ادبي چینه هم داسې ده. و نوو ځوانانو ته یې دلته پر دې خاوره باندې په دې سیمه کې نوي ځوانان روزلي دي، نوي ځوانان یې سټیج ته راوستلي دي. تر نورو خبرو به تېر سم، پکار دی چې موږ نثر ته کار وکړو.
موږ د کامې په ادارې خوځښتونه پخوا به خلکو یو خبره کوله ور پلانی سړی په شعر کې شعار وایي دا یو لومه وه دا یو دسیسه وه نشنلیزم یې شعار بلل موږ په کار دی چې په شعر کې نشنلیزم د ماروس په رڼا کې زموږ غوښتنه ده زموږ د ټولنې غوښتنه ده زموږ د قام غوښتنه ده زموږ د خاورې غوښتنه ده ډېر وخت کېږي هغه د زیر صاحب یو خبره ده چې دی وایي غلامي چې زړه سي بیا ډېره خوند کوي موږ شاعري هغه ده خو موږ هره ورځ نوي نوي سبا ته وځو نو یو شعر به یې ستاسو په اجازه وایي څوک چې مې پر خاوره باندې جنګ کوي خلاف یو څوک چې مې پر خاوره باندې جنګ کوي خلاف یو دلته چې پردیو ته څوک ننګ کوي خلاف یو سترګې مو راوتړي او لوړ پر منبر دا وایي سترګې مو راوتړي او لوړ پر منبر دا وایي ستا خاوره کوکنار کوي او بانګ کوي خلاف یو سترګې مو راوتړي او لوړ پر منبر دا وایي ستا خاوره کوکنار کوي او بانګ کوي خلاف یو دا ننګیالۍ خاوره د پردیو تخم نه نیسي دا ننګیالۍ خاوره د پردیو تخم نه نیسي ونه د خورما که څه لون کوي خلاف یو مننه وایي دا ننګیالۍ خاوره د پردیو تخم نه نیسي ونه د خورما که څه لون کوي خلاف یې د مسرور دپاره یو دوې کړۍ دي بخښنه به ډېره وغواړم دی وایي حسن د ښکلا پسې وتلې ده ځکه دا دنیا پسې وتلې ده ته چې پر مخ ځې او تر شا وګورې ساه مې ستا په ساه پسې وتلې ده او شونډې مې په عکس کې شی نه راځي شونډې مې په عکس کې شی نه راځي خوله مې په یو چا پسې وتلې ده کوهاټ مشاعره وکنه په کوهاټ کې یو سړی راولاړ سي نظم ول بل نظم ول بل غزل ول بل رباعي وي په مشاعره کې یو سړی ناس کړي سړی ډیر دیخسو کنه خپل لکاله لګول چې راولاړ څه ورته کاته بخښنه غواړم ولا وایم هغه ورته تخپل غزل وای چې چاره ولاړ کړي زه په هغه سي ګرځم یو غزل به وي تاسو په اجازه وای لیونتوب دی د خپل ځان نه عکس اخلي لیونتوب دی د خپل ځان نه عکس اخلي یو سړی دی د جانان نه عکس اخلي ډېر ناوخته د تیزیب دنیا ته راغله سړیتوب کې د افغان نه عکس اخلي هسې ژوند ورباندې تیر سو په خیالو کې دغه ګورې له اسمان نه عکس اخلي سترګې پزه او سرې شونډې د جانانه خو میین دي د پیزوان نه عکس اخلي لیوال صاحب تا ته ډالۍ ده وای که پالنه د پښتو او د وطن کړي که پالنه د پښتو او د وطن کړي دا زلمی به د ارمان نه عکس اخلي او چې په خپله د خپل شعر پر لار روان دی یو اشنا د خوشحال خان نه عکس اخلي